د اولاد په حق کې مور و پلار لپاره یو د خیر سپارښتنه توصیه یو اوګاهي و خبرتیا الله پاک جل شانه دې وکړي چې دا خبرې مې په مزغو شي ولګي او پام یې شي ورته د نیمګړتیا مې په خپله معاشره کې لیدلې ده ځکه مې دا بحث ورباندې راواخیستی له ټولو څه اول په دې باندې ځان پوه کړي چې اولاد د الله پاک په احسانو کې او په نعمتو کې یو له هغه نعمتونه دی چې ډېر لوی نعمت دی تاسو د دې پوښتنه د بې اولاده څه وکړي چې دا څه ارزښت لري په ژوند او زندګي کې او د دې ګټه او پیدا انسان ته په ژوند کې هم رسیږي او د مرګ ما بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خپلو مبارکو ارشاداتو او احادیثو کې نیک عمل اولاد د ژوند د څه وروسته د زندګۍ څه وروسته چې کله انسان وفات سي یوه د هغه سرمایونه بللی دی چې هغه په تا پسې بیا هم هغه خیر در رسیږي بلکې چې اولاد هر نیک عمل کوي مور پلار ورپسې شریکان او کله چې بیا خاص د مور پلار پاک کې لاس پورته کړي د الله په دربار کې نو په دې دنیا کې چې څونه د دغه د مور پلار او د اولاد تعلق ډېر زیات سره ژوندی دی د غومره یو په بل په حق کې دعا هم په اخلاص ده که تاسو دا اورېدلي چې د مور پلار دعا د انسان پاک کې قبلیږي نو دا هم د 19 وروسته در سره واورئ چې د اولاد دعا بیا د مور پلار پاک هم په الله قسم چې قبلیږي ځکه چې دام په اخلاص ته د هغو بنیاد هم په اخلاص دی دام بې غرضه د هغه هم په غرض د دې هم هغه هدف هغه دی چې الله زما د اولاد زما د پلار سره زما د مور سره ته احسان وکړي په رښتیا یا وینای د خولې خطا ایستل نه د دنیا خبرې خو نن تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه اکثره داسې چې په خوله یو څه په زړه بل څه خو د دغه دوه تعلقات هغه څه دي چې بیل دي له د دنیا نو الله پاک دې دا اوس موږ تاسو ته راکړي چې دا تعلقات ښه وساتو خراب یې نه کړو د ډېرو داسې کسان دا مې لیدلي دي اورېدلي مې دي دا شکایت چا رالیږلی دی چې خبره خرابه ده نو ډېرو خراب کړي هغه ښه تعلقات هغه ژوندي تعلقات هغه یې په دغه باندې لړلي په څه شي درته وایم دوستانو د نعمت شکر ادا کول پکار دي چې لوی احسان دی د الله پاک لوی نعمت دی نو شکر لئن شکرتم لأزیدنکم پر شکر الله د زیادت الله د برکت الله پکې د خیر الله ستا د وسایي الله ستا د سکون الله پاک ستا د دنیا او د آخرت د دواړو هغه ستا مقصد هغه ستا پیدا په چیش کې شي د شکر ادا کولو کې که چیرته شکر ولو پردی اولاد به الله پاک ستا د اولاد په څیر تعالی ګرځولی شي او که ناشکري وله نو هغه خپل نعمت چې الله پاک د نور انسانانو لپاره نعمت کړی دی نعمت دی هغه انسان ته عذاب باندې په زندان هم بدلولی شي الله پاک جل شانه دې موږ ټولو ته هدایت وکړي دوستانو ناشکري نه ده پکار که ناشکري وله لئن کفرتم ان عذابي لشدید الله وایي که ته ناشکري کوله بیا زما عذاب هم ډېر سخت دی د الله نه نیول ډېر سخت دی دومره خو په خبره باندې پوه سواست اوس نو د اولاد په حق کې زموږ په ټولنه کې دا لویه غټه کمزوري ده چې اولاد د مور و پلار شراوې کوي په کار دعا ده دې شراوې ورته کوي دا ډېره ناشنا ده دعا د مور و پلار د اولاد په حق کې قبلیږي دې شراوې ورته کوي ته د اولاد سره خیر کوي که بد ته ووایه دغه نو ستا د شکر دی که د نعمت ناشکري ده چې ته ګر سره په قدر لا نه پوهېږي وی لیوني ته خدای پاک اولاد ورکوي هغه د خدای احسان دی چې تا ته بیا هر څه یعنې دا هر څه د الله دی الله پاک بیا قیامت الله پاک بیا کم تکلیف او مشقت ډېر نعمتونه الله پاک انسان ته ورکوي دومره نعمتونه وان تعدوا لا تحصوا څنګه آیت قرآن کریم دی الله وایي که ته دا نعمتونه شمارلو غواړې ته شمارله نسې کولی شکر چیرې دی خو داسې په عامه په لویه ناشکري باندې هم انسان نه درېږي چې د الله و عذاب و هغه د خدای ورانیولو ته د بلکل سم دم صفا دعوت نو شراوې مو ورته کوي په کوچنیوالي کې دا مندې دا و د خپلو اولادو ته څونه شراوې وکړي په خاورو موړ شي تباه شي بابک دې لا وي عمر نبی کریم علیه السلام ښځو ته نصیحت کړی دی ورته ویل
چې ای ښځو زه چې په معراج کې ولاړم ما په جهنم کې د نارینهو په نسبت ښځې ډېرې په جهنم کې ولیدلې. یوې ښځې پوښتنه جن وکړه چې یا رسول الله قربان آخر ته له کومې وجې څه دا ښځې ډېرې وې په جهنم کې؟ د ښځو ذمهواري هم سپکه ده، د اخلاص هم د خدای او بندګۍ ته ډېرې زیاتې دي، الله هم ډېر اسانه او ژر ځینې راضي کېږي. سره د دې باوجود بیا ښځې ولې ډېرې وې؟ خو په دې کې بعض نیمګړتیا هم په نسبت د نارینهو زیاتې دي. هغه کومې؟ یوه دا نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي دا چې ډېرې وې ښځې په جهنم کې له دوه سببو څخه، یو د کفران د نعمت د وجې، تکفرن العشیر، ناشکري به کوي، بیا په ناشکري کې د خاوند ناشکري، وایي ما ستا څه خیر لیدلی دی، ستا د پلار څه میلاوي څه خیر نه، ستا د خاندانه څه. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي وایي ټول عمر به د خاوند دې په غم نیولی، نازیې به د یخو د ګرمیو د کپړیو د چښاکو د خوراکو د لوږې د هر څه غم به ورسره وي. خو که لږ سختي خو دا جهنت نه دی، نو خامخا به راځي. که لږ سختي راسي یا یو ورځ مثلا پېښه سي نه، نو دا به څه ورته وایي؟ وایي ما ستا په ژوند ستا څه خیر نه دی لیدلی. سرغم به خلاص ولو. نو ناشکري شکر د هر څه په کار دی، بلکې د خاوند څونه حق پر ښځه لري. دا مې یاد وساتئ زموږ دا ټولنه په ناشکرۍ کې اخته ده. یو څوک چې د یو چا سره ښه وکړي، نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي یو څوک چې د بنده شکر گزاره نسی، د هغو هغه احسان او دغه ښه ونه مني چې کور دی ودان څه د هغو شکر ادا نه کړي، دغه سړي د خدای شکر هم نسی ادا کولی. وایي کله چې به یو چا د یو چا سره ښه وکړل، نبی کریم علیه السلام به ورته ویل چې ورسې وکړه د ده دغه احسان بدله ورله ورکړه، یا خو د ده ښه ته ورسره وکړه، یا خو کور ودانۍ خو په لب ذمه او په خوله خو یې ووایي چې کور دی ودان څه، په دې خو نو خوله ولاکه د خلکو ماتېږي. دوستانو لږ تاسو سوچ وکړئ. و یو سړي ته یو صحابي ته وفرمیل چې ورسې وپله د هغه سړي کور ودانۍ ووایه، بیا ولاړ شه، بیا د الله شکر ادا کړه. یو بل سړی دی د هغو د په یو حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي وایي کله چې تاسو سره یو څوک احسان وکړي او ښه وکړي، وایي که د تاسو سره د هغو د ښو بدله نه وي چې ته ورله ورکړي، د ده مبارک په خپله په سیرت کې دا ذکر دی د ده د عادتو صلی الله علیه و وسلم، چا چې به ښه ورسره وکړل ده به د هغه زیات ورسره کول. صحابي یې اوښ ورله راوستی، ده 15 اوښان ورکړي. وایي که چېرته ستا سره د هغو دغه ښو دا بدله نه وي چې ته هم ونازوې، وایي دا خو وکړله، دا خو ضرور وکړه چې په خوله یې دغه دعاګانې ورته وکړه، دونه کور ودانۍ ووایه چې ته به پوه سې، زړه دې اطمینان درکړي، زړه دې پیسره درکړي چې اوس نو د ده د ښو بدله ته دا ورکړله. نو نن خلک د قرابت غم خو ورسره دی چې ښه قرابت، حقوقو غم خو ورسره دی چې زما حقوق، لیکن د کورشادو سره دا قدر کې په ټولو ژوند به په خوله باندې وانه اوري چې کور دی ودان څه، په سر سره ستا پلار، په سر سره ستا مشر لالا، په سر سره د ښځې لپاره د خاوند لپاره ښځه یا د ښځې لپاره خاوند. نه بارنه ته خپله سوچ فکر وکړه، له دې بیا هم پر هغه چا باندې افرین سي چې بیا هم ښه کوي، هغه خلکو دې افرین سي. دوستانو نو دغه مقصدي ټکی مې تر اخیستی و چې شراوې مو ورته کوئ. مولانا فیروز البقار نقشبندي لیکلي دي، وایي شیطان په هغه وخت کې انسان ته پر خوله ښه راولي چې هغه وخت د دعا د قبولیت، تا ته خو خدای د وخت د قبولیت دعا درکړې دي او دا هم درته ویلي چې ته شراوې مه کوه، دعاوې کوه. نو چې اوس ته شراوې کوې خو ستا خپله کمزوري، ځکه وایي د الله په دربار کې قبوله سي هماغه یي چې په نه څه کې دي کور خراب سي. دا یوه خبره کړې ده. دومه خبره دا کړې ده، وی د دعا د شرع اثر کله کله موږ خو پیغمبران نه یو، د شرع اثر کله کله چپه راځي چې ته چاته شرع کوې که هغه د دې مستحق نه و، لکه مور د ماشوم ته شرع وکړي یا په خاورو خړ سي، توبه خدای، وی د هغه شرع اثر برته پر تا راځي، ستا به کور خرابي. وی سړی چې یو چاته کافر وایي یا په یو چا وایي د خدای قهر و غضب در باندې نازل سي، یا چاته وایي چې مثال شرع ورته وایي کور دې خراب سي، وی دغه لفظ دا ولاړ سي تر اسمانه پرې، د اسمان دروازې ورته بندي، وی د مځکې پر مځکې ځان ته نه پرېږدي، وی بیا ځي هغه چاله چې هغه کوم سړي دپاره ویل سوي که هغو پر سر باندې هغه د دا مستحق خو ټیک دي،
که کافر نو بس دا تا کافر ورته که نو کافر بس ستا پر ککره کمشلې د کافر تورې بس نو ته خپله باره بیا دا چې چاته وایه کافر یا ته خپله چې چاته وایه چې کور دې خراب سه ستا به کور خرابېږي. ملګرو په د دوه خبرو خو مې سر خلاص شو. اوس نو درېیمه خبره واورئ. یو ښځه وله اولاد ډېره تنګه کړې وه بس یو ځل باره ورته ویله چې الله خو دې د ابد لپاره په خوب ویده کړه یعنې مړ سي وایي د هغه هلک یې راوستی خپل ځای کې پرېیستي یا زانګو کې یا په دغه کې ګنټه تېره شوله هلک نه دي بغارې کړي بس بیا 2 تېرې شوې 3 تېرې شوې 4 تېرې شوې ماپښین شو لمر ولوېدې هلک په ځای کې پروت دی غږ یې نشته. ښځه هم په فکر کې سوله ښځې که څه هم په خوله خو دا وایي چې په خاورو موړ سې که نه خو لیکن د دې د خولې وینا یې ده په زړه خوندی نه ورته وایي که نه. وایي دا د مازدیګر خواته چې راله چې ویې کتل هلک رښتیا هم د مرګ په خوب ویده سوی دی. وایي د الله شان دا جلا جلایي بیل بیلي کله الله پاک د حلم په صفت کې بیا چې ته یو دی دوه غواړې چې هغه ستا ډېر ضرورت هم وي خو ستا په حق کې هغه شر وي الله دې دا ستا د خیر د خیر د وجې ستا د هغه پیدې په وجې باندې الله پاک ستا هغه دعا په خیر درواړي الله د دې په بدل کې بل څه تعالی درکړي ته چې غواړې هغه نه کې در کله کله وایي الله د جلال په شان کې نو چې ته دې چې په ورسته سره مشلې الله خو بې صمد ذات الله خو بې نیاز ذات الله خو بې پروا ذات الله وایي خو ته یې غواړې همغه یې چې معامله باللفظ وسي چې ستا در خوله څه راوځي بس د هغه مطابق ستا سره فیصله وسي همغه یې چې بعضې خلک پکې ومشلي چې ډبې سي کور یې خراب سي. دا خبرې خو مې یادې وساتلې په دې مزغو کې مې راوستلې. دوستانو نو شراب هېڅکله مه کوئ. مولانا پیر ذوالفقار یو بله کیسه واقع هم لیکلې ده. یو سړي یو ښځې خپل بچي ته ویل ځوان یې مرګ سي ځوان یې مرګ سي ځوان یې مرګ اوس هم ورته وایي دا ډېرې ښځې ورته وایي. نبي کریم علیه السلام چې ښځو ته نصیحت کړی وي وایي ورته ویل چې یو ته ډېر ناشکره یاست دوم ډېر لعنت او شرابې کوي د دې وجې به ته په جهنم کې ډېر یاست. نو هغه ورته چې ځوان یې مرګ سي د الله پاکه خبره نه هېرېږي ژوند زندگی تیرېدل کوزده یې مر وکړه بیا جاڼی په کوزده پسې ور وګرځېد د دې چې خوښه وله دا یې خپل ځان ته ور ودی هغه یې ور وکړه چې د واده نه وروسته باره بیا دښمني سي کور ته په منو د بیابان غمونه خو لږ دي دا د کور غم به دیم پر سر د خیره سره مورو پلانې نه سره پوهېږي دا لړیت دي دا لړیت دي دا د ټول د دې وجې دی چې موږ په دین نه پوهېږو موږ په کورو کې د دین کمزوري ده زموږ ولکه یې د مشر لالا څه زده یي ولکه یې د حاجي صاحب څه زده یي ولکه یې د اجاڼي صاحب څه زده یي ولکه ټول بس یې لړیت دي هېڅوک بس خالي دی خپل حق پېژندي. حاجزانو لنډې دا درته کوم هلک ته چې کله کوزده واده ور وکړي په 15مه 10مه ورځ باندې هلک په رښتیا ځوان یې مرګ شو. امام د حرمینو قاري شیخ سدیس حفظه الله دامت برکاتهم العالیه هغه په خپله مولانا پیر ذوالفقار صاحب وایي ده ماته دا کیسه وکړه وایي زه چې دا دونه لوړ مقام ته الله پاک را ورسولم چې زه نن په چش کې ولاړ یم په سعودي عرب په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې د مسجد حرم او د مسجد نبوي امام یم یو لمونځ په څو دی څونه عزت الله ورکړی دی څنګه ژوند زندګي الله ورکړی وایي دا زما د مور شرابې وي وایي چې شي مولانا پیر ذوالفقار وایي زه حیران شولم صاحب دامت برکاتهم العالیه وایي ما ورته ویل چې څنګه وایي زما مور به ما ته شرابې کولې چې خشم به ورلې ویل باره به ما ته ویل چې بچیه الله دې د مکې معظمې امام اخر کې به نو د یو سړي کیسه هم درته وکړم دا خبرې به ختم کړو. یو سړی دی هغه کیسه کوي وایي موږ د یو بل زموږ ملګري د دې دوست سره د هغه کور ته ولاړو چې ورغللو نو د هغه یو سپین ږیری پلار دی مریض زمو نو دا بچی 2-3 ورځې پر بیبا باندې تللی و موږ دا دې ورسره ورغللو موږ هسې د دې کردي په یو مناسبت ورغلو سا کیسه زما څه هم لږ ګیره ده وایي دا سړي د خپل اولاد ته لاسونه پورته کړله چې کله غوروغبړ ورسره وکړي وایي بچی الله خو دې په دې دنیا او په عقبال ورکړه زما بچانو الله مو شاد کړه ګوره د بچانو ته دعاوې کوي وایي دغونه دعاګانې ورته وکړلې چې د ده په وس کې دا سړی وایي دغه سړی دی امي سړی دی وایي په خدای مې دې قسم دومره مې نیت پر ښه سوی دی
چې ایسې د خوب خیال ورته وځنګولم. دوستانو زموږ ستاسو خلک د الفاظو اثر یې، د خبرو اثر یې، د مجلس اثر یې، نو تشه راوي چې خپل اولاد ته کوي. مثال او اولاد و پلار دا مثال یو بل خاطر نه یې سره ساتي او سره زیري. ته خپله سوچ وکړې دا حیوانانو زندګي ده که د انسانانو زندګي ده. اولاد چې کله کشنه یې نو د 7 کالو پورې وهل یې جایز نه دي، لیکن مور دی ویي مور یو چې په لاخه پسې نیوی سي پروا نه کوي. د مور ول بد نه پر لګېږي. د پلار بعضې ظالمانې ښځې نه ښیم، د پلار وهل دا د په دې وخت کې د ماشومتوب د استاز وهل په دې 7 کالو پورې دا پر کشنې بد تاثیر کوي. که سبق کله یې واستې هغه یې وایي سبق چې زر ته ویلېږي. خو ځه خیر دی د 7 کالو څه وروسته د 14 کال پورې دی بیا پلار وایي ادب دې وروښیي، ناسته پاسته دې ولاړ شي، در کشر و د امزولي و د دې ګوډو کیسې دې وروښیي. چا چې شی نه اخیستل د بل شی نه شي نه اخیستل نه لمونځ باندې دې ودرئ. 14 کالو څه 15 16 کال څه نو بیا د خیر سره بیا په خبرو باندې شي خبرې ور زده کوي، شوق ورکول. بل مثال دا د 15 د 15 کال څه در 21 کال پر 21 کال څه ما بعد در 10 کال پورې داسې دی لکه ستا یو بهترین دوست د دوستۍ ژوند. د دې 10 کال څخه خواته بالکل داسې انسان سو لکه پلار چې تم پلار یې نو هغه هم غالبا په دې وخت کې پلار ګرځېدلی. نو بیا د بې عزتۍ کومه خبره پاتې سول. بیا خو نو ښه دی یو لکه څه چې دی یو خپل یو بل دوست او ملګری او ښه اشنا یې سره میلاویږي، یا هغه زندګي نشته. دوستانو هغه بله واقع مې دا درته بیانوله، اخرنۍ واقع. کله چې اولاد نیکي صالحي نو د هغه ګټه انسان ته د مرګ ما بعد رسیږي. د حضرت عیسی علیه السلام واقع د کتابو راخیستې ده. وایي دی پر هدیره تېرېدی یا په یو لاره کې یو قبر چې ویې کتل یو قبر والا په عذاب کې ګرفتار دی. مازدیګر پر دې لار راتېرېږي قبر والا خلاص دی، هغه د ژوند یې بالکل بدل شوی. وایي ده خدای ته خواست وکړي چې الله ته مې په دې راز پوه کړه دا څه راز دی، دې کې څه کیسه ده. یا الله سهار زه تېرېدم داسې په عذاب اخته. وایي الله پاک ورته وفرمیل چې د ده یو بچی و چې دی وفات کېدی هغه د مور په رحم په نس کې و. الله پاک هغه پیدا سو، الله پاک راغټ کی وپالل سو. نون تللی وسه بکله نون استاد ورته د الله نوم وروښوي. بچی چې د الله نوم واخیستې الله پاک عیسی علیه السلام ته وایي چې ما ته حیا راغله چې زه د پلار ته در مځکې لاندې عذاب ورکوم، دلته بچی الله الله وایي. د دې بچی په وجه ما د عذاب خلاص کړ. د دنیا د ګټې والا د آخرت او ابدي ژوندګي تم څه سوچ کوي، فکر کوي کنه. که تاسو ښه ژوند غواړئ، ښه زندګي غواړئ، ښه زندګي په ښو خبرو کې پرته ده، ښه زندګي په دین کې پرته ده، ښه زندګي په اخلاقو کې پرته ده. برکت چې دی هغه په اسلام، د اسلام په هدایتو کې. د اسلام په کوم ځای کې د حیوان سره په ظلم تا ته کله حکم کړی دی؟ اسلام د حیوان حقوق هم ټاکلي دي. او دلته زموږ ته په کورو کې څه خرلمبې دي.